نه لکه ملک د کوم یو ده؟ پاکستان ده، افغانستان ده، انډیا ده، کوم ملک د علي رضی الله عنه کوم ملکو؟ نه خپل ملک واخا، لکه خپل کوم ځای کې ته زه د علي رضی الله عنه په خبره پوهېږې که نه پوهېږې؟ زه د امام مهدي علیه السلام یم. امام مهدي یو دقیقه جانباسه د زړه سره امام مهدي علیه السلام تر یو ملک پورې تعلق لري که تر ټولو ملکونو تعلق لري؟ دا ټولو ملکو سره تعلق ساتي. بس زه د دې ټولو اسلامي هیوادونو د مسلمانانو بچی یم، د امام مهدي بچی یم. خلاص مهرباني خبره واوره. خو نه کنځلې کوو، نه هغه خبره څه مطلب نه سپکه خوله ده د چاوم، نه د تپوس مطلب. مولې خپل ګروندي ټولې خپل ګروندي که نه، تو ته خپل مطلب زړه کې نغلي دي، ما ته خپل زړه کې نغلي دي. خو خبره داسې د پینټ څه مطلب د شیله مطلب مخته توره خبره چیړۍ مګوره وله مطلب هغه راځي او بدځي راځي مطلب کې نه پیدا کېږي. خو چاته څه ښه خیا شي وښیه، نه شي ښه ښه. خو داسې کوره مه کوه څه مطلب دي کې شیعه سني خپلو منځو کې پښتانه یو، پښتو ژبه د وایو او خپله دا خلوت ښه کسې څه مطلب والای چوپ پورته مطلب وي چوګا چوک روټۍ نه وړي. خو داسې کور کوه څه مطلب تو ته پوه شوې چوک وایي څه مطلب شو بس وي. نو ته داسې کور کوې څه هغه مطلب بې کول دي نه وي. زمونږ آغا صاحب په ژړا شو که نه لږ غلی شه و د الله بنده زمونږ آغا صاحب دې په ژړا کړو. مه کوه داسې ښې خبرې مه کوئ، دی د زړه ټولې خبرې وکړي. حارث صاحب زما کوېسچن ما ته جواب راکړی دی، دی د کېږي یاره خبر وکړه غوږ ونیسي د سره بل سره خبرې کوو. صبر وکړه. دا جانبا صاحب ماشاءالله داسې ښې خبرې کوي. جانبا صاحب و جانبا صاحب قالوا موتنا باید یو بل موږ خو دین لرو الحمدلله. ته دا وایې چې تاسې د موږ مذهب مه چیړئ او موږ به د تاسې دین نه چیړو که نه؟ ښه خبره ده، ډېره ښکلې خبره ده. زه ستا دین نه چیړم، ته مذهب مه چیړه. دا خو په پښتو کې یو متل شوی دی چې تا ډېر په لګتې ووایم ما والا خبره چې سره قربان دي سم تا د پښتو خبره وکړه په ما داسې ګران څولې ویښ کې مې له سترګو راغلې درته چې د پښتو خبره دې وکړله د زړه سره. عمر رضی الله عنه د علي رضی الله عنه زوم ده. زوم پېژنې؟ زوم یعنی علي رضی الله عنه خپله لور په نکاح ورکړې ده. تاسې له علي رضی الله عنه نه شرم او حیا نه کوئ چې د هغه زوم څېړئ؟ دا خپله د اهل بیت و توهین او سپکاوی ده او که نه ده؟ دا ګناه ده. دا که زه ستا توهین کوم ګناه ده، که دا زه خپل توهین کوم ګناه ده. دا نه دی پکار، نه تا ته پکار ده نه ما ته پکار ده. دا الله شته د هر سړي له انتقام پوه شي الله خلي. اوس چې څوک کوي موږ ته پکار د پښتانه یو پښتو زبان ده. خو یو بل څه یوه خبره څه کوه د پښتو خبرو د دماغ هم یو څه وا جانبا صاحب و دې زړه سره ما ته اوس ما ته دواړه پښتانه وي راځه ما ته یو مسأله حل کړو. دلته اوس د تا په منبرونو باندې د تا کتابونه ټول دي صحابه و له توهین او له سپکاوي ډک دي. ته ما ته یو کتاب د اهل سنت راوښیې چې د اهل بیت و توهین او سپکاوی دي پکې وي راښودلی شي؟ ما والا کتابونه داسې دي څه توسه ملاوټ نه خوري، تا والا کتابونه داسې دي څه موسه ملاوټ نه خوري. لکه ما سوال واوره، زه ملاوټ نه لګېږم در سره. زه ما سوال واوره، په خبره پوهېږې که نه پوهېږې؟ بیا له پښتو نه خبره بلې خوا ته وځي خرابېږي. اوس په پښتو کې در سره غږېږم. د ما په دې ټولو د احادیثو په کتابونو کې یو روایت ما ته وښیې چې د اهل بیت و توهین پکې سوی د تا به زه دغه ټول کتابونه درته وښیم چې د رسول الله توهین، د اهل بیت و توهین، د صحابه و توهین نه ډک دي. ولې؟ زموږ کتابو کې چې کوم څه راغلي دي که نه هغه دغه دین دغه اسلام کې څه مطلب کومه لیاره دی هغې لیارې باندې راغلي. شابس علي رضی الله عنه ته د تاسو کتابونو زناور ویلی دا د اسلام لاره ده؟
رز زه ته مخکې وله که موتی صاحب ته مخکې وویل څه مطلب څه زه ستا نه چېړم ته ما چېړه لکه مطلب انګریز دی اتفاق تو اوس در مطلب سره هسې جامع کوم پکوو ود د اهل بیت دفاع دا زه درسره جامع کوم دی ما هېڅ خبره وایي هېڅ خبره وایي جنباسه د اهل بیت دفاع به ما ته د زړه سره کوو که بیا نه کوو ولې به نه کوو فرض دی الله اکبر مسلمان نه په هر مسلمان باندې دا لازم ده چې د اهل بیت دفاع وکړي اوس د تا په کتابونو کې امام علي رضی الله عنه ته امام حسن رضی الله عنه ته حسین رضی الله عنهم اجمعین ته وعليهم الصلاة والسلام ته ټول ته زناور ویلې سوي دي زه به اوس له دې کتاب نه د اهل بیت دفاع کوم او که به نه چېړم دیتا زناور لا نشي له مطلب دی به ته دفاع کوي شابس دا ګناه ده دا حرام ده زه تا ته یو دقیقه دا اوس وګوره د تا تفسیر قاری صاحب یو دقیقه لہذا تاسو لږ صبر وکړئ لهذا دي ته شو ګوره تفسیر العیاشی محمد ابن مسعود العیاشی اول جلد 290 صفحه ده دا روایت ډیرو کتابونو راوړی ده عن المفضل قال مفضل واي سألت صادق عليه السلام عن قول الله واي ما سوال وکړل د امام صادق عليه السلام نه دا پوښتنه وکړه د الله جل وعلا د دې آیات په تفسیر کې کیمرا دی باندې د قاری صاحب طرف بخنی سره وسو ګوره عن المفضل قال سألت الصادق عليه السلام عن قول الله أحلت لكم بهيمة الأنعام قال وإمام الصادق عليه السلام رتويسي البهيمة ها هنا الولي يعني عام زناور سيدي لدين مراد ولي ده ولي لك تاسس أشهد أن علي ولي الله العياذ بالله وايست والأنعام او دغه خاص زناور سيدي لکه غویسو پسسو بزسو المؤمنون دا وی عام مؤمنان دي یعنی ته اوس دې ځای کې وګوره ویل دینه مراد ولید دي تا امام صادق علیه السلام په دا دروغجن روایت تړلې دا د یو روایت اوس مثلا کتاب بل کتاب علي رضی الله عنه ته وخ ویلې ده اوس دلتي اوس درته ښکاره کوم دوستان لا د سرنشر کې لا د سرنشر کې ذکر ټکو ښه دا د اول کتاب ده خو ورته متوجه سي دا سکرین ښکاره کېږي که نه ښکاره کېږي کارکی او قاری صاحب خو لږ لرې دي دا دي موسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء فدي كيو غور دا رواية سيا علي فدي باي كرازي كما يقاد شارد من الإبل لك تختيدل يوخي ورتويلي ده مأساة الزهراء بل كتاب ده فدي كي ورتويلي دي وقادوه كالجمل المخشوش جمل المخشوش يعني دي كم وخ بوبازا كي سيلرغيوي اغتا عربي كي جمل المخشوش واي دا دي دوم كتاب دا د دریم کتاب نهج البلاغه ودي کې وقلت اني كنت اقاد كما يقاد الجمل المخشوش دا کتاب سو نهج البلاغه بیا په دې کې امدا بحار الانوار ده امدا دي رضي دي علي رضي هو توهين پکې ده بیا دغه طرف من ال چی شي ده دي بل کتاب سو کوسي بیا دي امدا بحوث في الملل والنحال ده بیا دي امدا پس وفات النبي صلى الله عليه وسلم د مفاهيم القرآن ده په دې ټولو کتابونو کې د زړه سره دا راغلي دي چې علي رضی الله عنه توهین په وخ سره کړی ده موږ به موږ دفاع کوو که به نه کوو
دا هغه کتابو کې نبی راغلي مو کتابونه مو لیدلي دي څه مطلب صفو سترا راغلي دي صفو سترا لیاري تاسو شوي دا شوي دي موږ څه کوم کتابونه راغلي دا خبره وکي نشتا دي نه څه پوه شوي کوم کتاب تاسو تاسو کوم پیری در سره ویل نه شم خبره وره یمو خبره وره او اسم مطلب تو ته مو سره دا خبره وکړه سپیډر سره غپیږي دا ځای د لکسم کا سپایډر سره غپیږي لکه دا ځای سم کا په بخنی سره هغه بخار دی یار څورته وک یار دومره دي چې خطه تمام دی بخار سره او خبره وره لکه تاسو ما دا خبره وکړه چې بس هغه سپیم دي تا خلاف دی هغه خبره وره ما دا تداویل ستا پښتوني نو پښتانه غبا او سره پوه شو تخپل لکه مطلب سنی کوم ته مطلب څه ورکوي کوم لیار او تخای هغه تو خپل عقیده د خپل د کار د خپل د زړه د خپل د شعور د صحیح ده هغه تو چوم نه چیړي خپل لند کې ویل هغه تو خپل لند تو خپل لند مطلب خپل لیار ده ایمو خپل لیار ده ایمو خپل دین د خپل اسلام د خپل مذهب ده صحیح ده ما ته ویل شي کې تمام چیړه صبر تو نه چیړو نه هغه خبره نشته لکه مطلب ټول مسلمان تاسو ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان چیړي جان باسه تاسو ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان چیړي نه چیړي یی څوک به نه چیړي تا دا مهرباني وکا څه مطلب یې مو علامات شي خلاص شو ولا باب مهرباني وکا زله جان باسه سره وسی اتفاق ولا نه چیړي زله جان باسه سره یو د تاسو پکې دان جان باسه یو دقیقه ته دومره طاقت او قدرت لري چې په باړه چینار کې دي اغاګان راو باسي او صدر دی راو باسي ویډیو ور باندې جوړ کړي چې نور با دی رسول الله دی صحابه او دی ناموس دی نبی علی صلوات و سلام توهین اوس پکاوي بچوک نه کی کچا وکړه لغه کافر ده صحیح ده زه دا میډیا پرېږدم دومره دی پوس کیسته مایک دی خلاص که مایک دی بند دی جانباز مې الله په حکم بویل تو مینی بیکا ویل نه زه مطلب نه مخکې مده ته ولا چې تاسو پکې دان بغانه کوي ایتو توهین بمونه کوو تیمو توهین ما کوي تو توهین کوو تا پښتوني مو پښتوني خپل لیاره د مو خپل لیاره ته دې ما په خبره ولې نه پوهیږي د ما چیلنج د تا ته تر مرګ پورې د ما یو خبره راوخه چې ما د اهل بیت توهین کړی وخه انداش وکنه زه تو ویډیو د کسون کنه انداش اوس لکه زه تاسو لګیا یم دا د سپوشي بروډ کې تاسو د کوم مرګلی نوز دي در سره پوشي بروډ کې تاسو لای سٹوډ کې مطلب یو نی ولادت تروشي او تو تاسو پکې سپوري وای هغه تو تاسو پکې سپوري وای د زیاړې سمانا لري زیاړې سمانا لري ګوره ته خبره وره سړی دروغ نه وایي ته پښتون یې کتر اختیار دروغ نه وایم زه پښتون یم ما په لایف کې یو دقیقه تو وای د تاسو په لایف کې سپکی سپوري ورته ویل کېږي راته وخه کوم شی ته ما یو سپکه خبر کړی راځه پر مهرباني دروغ ولې وایي زه خو له تاسو سره تر اوسه په پښتو کې لګیا او معلومات خو چې په پښتون یې غیرت بلري نو دا دروغ ولې راپسې تړي مهرباني وکړه علي سپته د اتفاق خبر ورته وکړه چې دای د موږ سره اتفاق کوي صحیح ده هغه تم راځم جنباسه میک د خلاص کوي وای و خبره بې ځای ټکونه بنه کوي دلته د تقیه میدان نه ده دا ما دا د تولد څه مطلب دا غلایو د دغلایو کې ته لګیاوي ته مطلب خپل مثالي بناوي خپل ځون ته بیان کوا خپل سنی قوم ته بیان کوا څه معنات څه مطلب نه لري لکه مطلب مو لکه د صحابه توهین کوي ته د رسول الله د صحابه او د رسول الله د بیان توهین کوي مطلب څو کار نه لري نه دی بیان توهین بنه کوي صحابه توهین بنه کوي ګناه ده صحابه دي هوايه چې څوک دي عائشه رضی الله عنها دي ابو بکر دي عمر توهین کوي دا کافر ده هوايه نه دا زه دا خبره وکم یا ابو بکر دی یا ابو بکر صدیق د څنګه د تا الله اکبر الله اکبر لکه مطلب دا دی کنه چې تاسو سپی خو ته غاپی او بازاغي په شانته لګیا شو لکه مطلب دا مغه کس د چې المؤمنین رضی الله تعالی عنہ ته توهین کړی کنځای کړی کلیپ استادی ما په اکاونټ کې ده هغه وسم به
دا مور زنو وکړه ته سړی بچای نه کیږي زناورم ارشایا وکړه تو ولی خپل انرګي ولی خپل دی پونه دی کړی وو ورته سبوي چې خپل خصوصي دی پونه دی کړی ته نو دی پوکوي نن بلا دیر وخت کې داس کی هفته نجاسه نجس به دي پلاري نجس به دي مهدي ما نشه وای دې جوړ سره د غولو نه د عطر بوی غواړي دی الله بندگانو بیا د بي ډیره ماف الله اکبر معذرت پولیس دا یو په کې لحاظ ډیر ویلي دا اوس چې راغلی دا زمونږ آغاز یې مندل ته په ژړا کو خبیثانو شیعاګانو دا مطلب مه کوئ کنه بیخي خوندور الفاظ مې له خولې ونه وتل کې د چا زړه خفه سوی د اهل سنت والجماعت ته وایم الله مو زړه مه خفه کوو خو کله دا جواب ترکي به ترکي او څه دغې دا موږ ملګري دا بعضې که مجبوره مې کړي دوی ته وایي چې دا نه د ادبي ډېره مافي دي غولو خو نو بوی دا یو شکل بوی ځینو تاسې له غونه اوس په پزې مرته نیولي په در د عطرو بوی ځینې راسي د غونه د عطرو بوی والله که راځي کاریس ټولو غوسه راته وباسل کې داسې مې درته صفا کړی وای السلام علیکم کری صاحب تا خځای ته شاه کې خوټي وایا ستا په نرجس بي کې دغه اوس مې ولا حول ولا قوت ستا په باړه چینار کې ولا خوټي وایا دا د الله اکبر په وایو دا الله اکبر په وایو تا قاری چې ته غوګونه لګوتره نه ما وګوره ما کوه ما کو د خپل کفر ښکاره کړي نه ما د سره یو دقیقه دی خلکو تم خلکو وای دا مسلمان په الله قسم تم کافر یا غفلار دیم کافر د سیاچا د تربیه در کړي غم کافر ده ناره اکبر ولله الله اکبر ولله الحمد سره د نرجس بي دا مخکې کس راغل دا مخکې کس دی هغه خبره بیرته دی خلکو دروغجنې ثابت کړلې الله اکبر یو دقیقه هغه کس راغلل وای ته به ما مذهب نه چیړې موږ به تا مذهب نه چیړو ګوره تقیه یې کوله امدغه کافر له شاورو پسې راغلل امدا کافر امدا زندیق امدا د نصراني مسیحي نرګسي زوی عائشه رضی الله عنها کنځلې وکړلې ګوریا دا امغه کافر دي چې الله قران کې وایي چې دوی په زړونو کې کفر چې خلای سوی ده د دوی په زړونو کې کفر او شرک چې خلای سوی ده د مؤمنانو د مسلمانانو په زړونو کې ایمان او وینه تګ راتګ کوي د دوی په زړونو کې کفر او شرک تګ راتګ کوي اوس ګوریا دا ډیر خلک دلته راسي وای نه موږ د صحابه او د دې توهین وسپکوي نه خیر ته عائشه رضی الله عنها توهین وسپکوي وکړل زه بیا داسې درته وایم چې تم کافر ته چا چې تربیه درکړې غم کافر د چا په خاندان کې سره لوی سوی غم کافر الله اکبر وسولي اوس په خبر که پوی نه سولې الحمدلله دوی دلته راسي وای تاسو قاری سي موږ ته وایي چې تاسو کافران یاست موږ نه دي درته ویلي خو دی الله په فضل او کرم سره خپل دلته راسي ځان ثابت کړي چې دا کافي یعنی په خپل ځانونه ثابت کړي حقیقت چې دا مېک ته نه وسی چې کافر یاس په خپل ځانونه ثابت وي موږ نه دي درته ویلي په خپل ځانونه ثابت کړي دا دی الله غټ احسان او فضل او کرم ده سی اهل سنت والجماعت مو دې ته نه دي پرې کې درته وایي چې ای کافر خپل ځان کافر ثابت کړی تی به زی پس پوه په خبره کې پوه نه سولې راځه دا دی مرداري نوم می واخیستل لکه چې ډیر را پیدا شلو لکه چې غالبا دا به خوند ولا خبره شیخ طاهر السلام علیکم وعلیکم کاری صاحب یو خبره تا وکم وکړه کنځلې وکړه خبرې ما کوه کنځه خبرې م کول زده دي نن سبا کو نه ټای په څو ور کوي هغه د نرګس پښتنه وکړه نرګس بيګنه هغه د تاسو کار ده په حسینیت مور غړي تا د مور کاپی راخلو نرګس بيګنه د پښتنه وکړه سوره کاری صاحب وای یو خبره درته وکړه ما یو خبره اې دی الله بندګان په باړه چینار کې یو مسلمان سته په باړه چینار
هغه یو مسلمان مو را مخکې کړی که یو مسلمان در پکې وي هغه را مخکې کړی یو مسلمان که در پکې وي تاریخ ته به مو داسې ثابتوم چې یو مسلمان به هم در پکې نه پرېږدم که د رب العالمین جل وعلا رضا و ان شاء الله. خیر صاحب په خیر راغلی. دا شفیق حسین صاحب مهرباني کنځلې کوي او که خبرې کوي؟ ښه نه کنځلې نه کو کنځلې ویلي کو خداوش په شیا نه کاپیر دا کاپیر ګیره او دا پر خل پوه شو نه یو دقیقه د تا نوم څه شی ده د تا نوم ما زنو کنو تختما تنها سي بننه دا دوستانو لایف لیک در سره شیر کړی دا لایف اوس ان شاء الله دا ریپورت یو څه سو سره راکمیږي تر راپورت سبیر تراس څوک چې قرآن نه مني مسلمان ده که کافر ده څوک چې عائشه رضی الله عنها نه مني هغه قرآن نه مني والله قسم راس درته ثابت کړم علمي بس چې عائشه رضی الله عنها ته کنځلې کې قرآن ته کنځلې کوي و درې ګوړ کې د خپل ته وو د سړي زماني د زنور بچ ترخی جوړي دا د نرګس زو خپل شی او ته کنځلې مکوه یعنی د خپل دغه اقرار ته وګوري سوی په شی او کې د سړي زمان نشته خو اقرار دی او روزه په خیر ده الله دې مرسي دا لدی وی اقرار دی وکړو کله داسې مخون کې چې خپل راس یعنی د سړي زمن وي پکې نشته نو خو موږ درته وایو چې د سړي زمن نه یاس ښه مهرباني کینګ صاحب مهرباني کینګ صاحب السلام علیکم کری صاحب ته ټول اوریدونکو ته السلام علیکم محترم په خیرون ټول ستړي ماشه علیکم السلام بس کری صاحب کال د دوه خجو نه خبر سره د تلان نه کینم ډیر سخت خندا وراله الله دې ته نصیب لري الله د توفیق دې کې کری صاحب ډیر مننه قدرمن ان شاء الله وادو سي کری صاحب مننه له ټولو الله مو زړونه دغه درته خوشاله کړه په دې باندې دام ډیر د وفا جن په دې باندې دا شیانم ډیر بد لګيږي الله مو د زړګي درته خوشاله کړه ښه دا څوک دی السلام علیکم کری صاحب کپټان اورګزی صاحب مهرباني کری صاحب ډیر وخت بعد کری صاحب سره په عرض مکوونو دوی خاصه لکه ټولي پیجنې همه مشمون پیجنې هم مشرون پیجنې هم علما پیجنې سو دوی خودونه خدای والی دي کنه خو بیا د تو سره کوم مرګري دي دا ټول محترم دي دیو ته صرف دا عرض دی که دوی هر څه نو دلته سکرین ریکارډینګ کیږي بیا سره په کور کې دا ویډیو نشي غوړای کنه ولې مولانا صاحب تقریرونه سبو خبرې کورونو ته رسیدلې دي نو تاسو ورته کنځلې ما کوو لکه بیا غا ویډیو سره کور کې نشي ورېده دا مو مهرباني وي ښه مننه قدرمن ان شاء الله چا کنځل نه ده کړی خو کنځل خو چا خیر دی خو هغه یو کس اجازه خوستلو کاری صاحب ته وګونه باند کا او زبلک څوایم خیر دی وګونه کول زده وسیای هغه څه شي ونیمیدو مولانا څه شي ونیمیدو مولانا چې د زموږ له پونو ته سبراتل په خوا څه شي ونیمیدو دغه صبرته عزیز دغه شاه عبدالعزیز صاحب هغه ډیره په خوا دا خبره راته کړې و هغه ډیر بې حوصلې سوی یو ورځ په ما خوا بده سوی قاری صاحب تیارې غوږونه پټ کړه نو په الله قسم که زه اوسم پې خبر یم چې ده به څه ورته ویلي نو یو ورځ شیخ طاهر صاحب نه څه شی وویلی سول هغه دلته روافض راغلل توهین یې وکړل شیخ طاهر صاحب بیا غریب چونکې د موږ مسیر هم ده نو بیا شیخ طاهر صاحب مجبور شو دلته ملګرو دی الله په خاطر راغلل وایي ما نه دا خبرې وسوې زه بخښنه غواړم او دا یعنی مسیر سړی ده په نره سره راغلل وایي ما بخښنه لیکن موږ نور ملګري الحمدلله احمدزی صاحب هغه سي محترمه مهرباني وکړه مهدي عليه السلام به معلوم دی ورکه سلا خاندو کاوي خاندو کومه کاوا کنه ایمو مهدی ولته په غور کې نه ناوته ده روزي تو سميلا تایوري ها
بیا به قبرونه دایش وکړي سوالا ما قدرمن را سلول دی مسلمانان الله محمد زه دې ته حیران پاتم ل کتاب نه ته انکار کوي راځه په خپل کتاب دې در سره غږیږم راځه ضد مکوه عناد مکوه په توهین ځان نه خلاصولای په سپکاوي ځان نه خلاصولای والله سی وسو طاقت می په خلاص غوګونو یو اوریا او لنن بعد مو یو کارم شروع کړی ده چې په هر قسم آی ډی باندې راسه که خدای کې ول دا به ښکارا کوو کدي رب رضاوه چې په هر شکل بدل نامو باندې راسي چې څومره عربي هیوادونه دی په دې کې به دې که خدای کې ول ښکارا کوو ان شاء الله تلیک صبر وکړئ موږ په ډېر لوړه سطح دا کار شروع کړی کدي رب العالمین جل وعلا رضا و ټول په خلاص وګونو واوري والله سی په بدل آی ډی راغلی والله سی په بدل نامو راغلی سی په هر شکل راغلی سی د ما د صحابه او توهین دی کړی وي د ما د رسول الله د ناموس توهین دی کړی وي د ما د دین توهین دی کړی وي په الله قسم سی په هر شکل راغلی وي زبر پیدا کوم زنا داسې خلق به پیدا کوي چې هغه د هغو ملکونو مسؤلین وي کدي رب العالمین جل وعلا رضا او خوښو ان شاء الله مسلیک صبر وکړئ داسې به دنیا در باندې تنور کومه داسې به دنیا سور تنور به در باندې ګرځومه ځکه عذر مو درته کړی بار بار مو درته ویل چې د سړي زمن چې د صحابه او توهین د رسول الله د ناموس توهین دا زمکه به ټوله درته سور ورکیږي کدي خدای کدي الله جل وعلا خوښ او رضا کدي الله جل وعلا خوښ او رضا او دا د رسول الله د صحابه او انتقام به الله درنه اخلي مو په یو پروګرام شروع کړی دا چې هر قسم په بدل آی ډی باندې راځي په هر قسم بدل نامو باندې راځي ځای به دې معلومو منطقه به دې معلومو په هر ځای کې چې اوسې په غځای کې به دې ښکاره کوو کدي رب رضا ان شاء الله داسې مه راته ګوري چې فقط موږ دلته لایف کوو دا هر ځای کې به دې کدي رب العالمین جل وعلا رضا په الله قسم که یا پرېږدو یا به مو پرېږدم تر څو چې له باړه چنار نه دا خبرې نه وي راغلي چې چا د صحابه او توهین وکړه لغه کافر ده چې چا د رسول الله د بیبیانو توهین وکړه لغه کافر ده چې ملایانو اغاګانو مو دا خبرې نشر نه کړي صدر مو دا خبره در باندې پابندي در باندې ونه لګي چې د رسول الله د صحابه او توهین بنه کوي د رسول الله د صحابه او د اهل بیت د بیبیانو توهین کول کفر ده دا ویډیو می در باندې نه نشر کړي سره مو په الله قسم کې پرېږدم چې ترڅو می وسو طاقت وي پنر سره به الله جل وعلا د دین د رسول الله د اهل بیت او د صحابه او د امهات المؤمنین د فادر نکو میدان تر اسه په کنزلو نه کیږي په توهین نه کیږي په سپکاوي نه کیږي تاسو په حسینیاتو کې کینې د صحابه او توهین په امام باړه کې کینې د امهات المؤمنین او توهین بیا ما ته وایي چې زه پښتون یم په داسې پښتون دی لعنت سي په داسې پښتون دی لعنت سي د رسول الله د صحابه او توهین کوي په داسې پښتون دی په داسې د پښتانه په پلار دی لعنت سي د رسول الله د صحابه او توهین کوي ای د امام علی رضی الله عنه بولی په تاسو په الله قسم که درکړم بولی میتیازي په الله قسم که په تاسو درکړم د صحابه او د پخو خاوري او میتیازي او بولی په الله قسم که په تاسو درکړم ته ور میدان ته راسته په دلیل کتاب لري له ټولو کتابونو د پیغمانه سولې خو خلاص سولې کتابونو د انکار وکړل د تا په کتابونو کې د عشر دنها توهین ده توبه وباسه سړي ما کتابونو ټول دروغجن دي د ما کتابونو ټول بل چا لیکلي دي نو عائشه رضی الله عنها تاسو په عائشه په سبد رد وای له کوم ځای وای تاسو په صحابه او په سبد رد وای توهین کوي له کوم ځای کې خو خپل کتابونو نه کوي نو دلته ما تراسل خپل کتابونو بیا انکار ولي کوي څه شي خپل کتابونو بیا انکار ولي کوي دا که څوک د مهرباني وکړي دا که څوک ده خان مایک مخلاص کړه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام قاری صاحب محترم څنګه خې جوړي قربان وسم زه یو خبره کوم د مسلمانانو ته دوی اوس دا فکر کوي چې د قاری صاحب په لایفونو کې به د صحابه او توحید دا دوی ته اغاګان وایي دا دوی ته مراجع وایي دا دوی ته حسینیات وایي دا دوی ته صدر وایي د تاسې صدر د ما د رسول الله د صحابه او د امهات المؤمنین او توهین څخه کړي د زیدي ضرورت په وخت دا ویډیوګان درته نشروم زه اوس تر دې اندازې پورې الحمدلله
د مونږ خپرونو تاثیر کړی ده چې د تاسې د حسینیاتو په مجلس کې زه کسان لرم، د تاسې په انجمن کې زه کسان لرم، تاسې په انجمن کې څه وایه ما ته رارسېږي، د تاسې صدر څه توهین د صحابه کوي ما ته رارسېږي. دا یاد وساتئ. دومره کار مې کړی اوس الحمدلله چې د تاسې له هغه ځایه ما ته حال راځي او زه ورباندې خبرېږم او ورباندې پوهه یم او ورباندې خبر یم. کوم پروګرامونه چې د ما دپاره جوړوي په هم لا خبر یم الحمدلله د الله په فضل و کرم سره. خو خبره دلته دا ده چې ته له هغه ځایه درته ویلی کېږي چې ورسئ د ده د صحابو د امهات المؤمنینو توهین وکړي، کېدای چې دا خپرول یې پرېږدي یا کېدای چې اهل سنت والجماعت قاري صاحب مجبور کړي چې دا خپرونه پرېږدي. اوس مې دومره د ابوبکر و د عمر و د علي حیدر و د عائشې بچیان درته روزلي دي چې د تا اغاګان ورسره ټم نسي کولی د الله په فضل و کرم سره. الحمدلله ان شاء الله. دومره مؤمنان اوس په میډیا کې ستاسې اغاګان دې په منډه ځینې خلاصېږي. دومره د ابوبکر، د عائشې ام المؤمنین، د عمر الفاروق او د همدغه شان د علي حیدر بچیان په دې میډیا کې درته روزل شوي دي. راسه اتفاق وکړه راسره، راسه ته په کومه وجه د عائشې رضی الله عنها توهین وسپکوی کوي؟ راسه دا اوس ګوري یو کس راغله د عائشې رضی الله عنها توهین وکړل. عائشې رضی الله عنها خو د امام باقر علیه السلام لور ده، د امام باقر علیه السلام د لور ته د کنځلې وکړي. ته خبر یې که نه یې؟ د موسی الکاظم علیه السلام لور د تا وم امام ده، آیا د هغه لور عائشې رضی الله عنها ته د کنځلې وکړي؟ د محمد الهادي لور د عائشه ده، آیا د هغه لور ته د توهین وکړل؟ د امام حسن علیه السلام اولادونو کې د عائشه رضی الله عنها لور ده، آیا هغې ته د دا اوس کنځله وکړه؟ ته پوهېږې په دې باندې؟ ته چې د عمر رضی الله عنه توهین کوې، د کوم عمر؟ د علي رضی الله عنه د زوی، د حسین علیه السلام د زوی، د حسن علیه السلام د زوی، د موسی الکاظم علیه السلام د زوی، د کوم عمر توهین کوي؟ ته چې د عائشې رضی الله عنها توهین کوې، ته پوهېږې چې عائشه رضی الله عنها د امام باقر علیه السلام هغه مشره خواښې ده، د امام صادق علیه السلام نیا ده، مشره نیا یې ده، د کومې عائشې توهین کوي؟ او د زندق زمنو او زنادقه و. ته چې د ام المؤمنین عائشې رضی الله عنها توهین کوې، آیا دا د امام صادق علیه السلام لویه نیا ده، دا د اهل بیتو توهین و سپکاوی ده که نه ده؟ امام عائشه رضی الله عنها د دې ورور محمد ده، د محمد رضی الله عنه، محمد ابن ابي بکر د دې زوی قاسم ده، د قاسم لور ام فروه ده، د ام فروه زوی د صادق علیه السلام ده. یعنی د امام صادق علیه السلام د بابا د نیکه خور د عائشه رضی الله عنها سلمسی کېږي امام صادق علیه السلام. او د تا کتاب کې وایي، د تا کتاب کې امام صادق علیه السلام وایي چې زه د ابوبکر 2 ځلې بچی یم، 2 ځلې. تا پرېږدم؟ ته پښتون یې، ته پښتون یې، د اهل بیتو بلا در وګرځېږه. د امام علي رضی الله عنه د بولو بلا د ټوله باړه چنار ته ور وګرځېږي. د امام حسن و حسین ان تر امام حسن العسکري علیه السلام پوری د دې د بولو بلا د ټوله باړه چنار اغاګان او لیونه له ټوله ته د بلا در وګرځېږي. السلام علیکم قاری صاحب. ټول عمر مو د دې توهین او سپکاوی کړی ده او سپکاوی یې پسې کوئ. وعلیک السلام، مهرباني. قاری صاحب څنګه یې جوړې خیرت ده؟ دا اوس دغه د باړه چنار اغاګان چې راځي د عائشې رضی الله عنها توهین او سپکاوی کوي، کنځلې ورته کوي. دا مسلمانان دي که نه دي؟ وبشه قاری صاحب آغاگان ته ما وای، آغاگان ته وای ته رسما پر رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین کوي. آغاگان سیدان ده، سیدنا محمد
په داسې اغاګانو دی لعنت وي چې د رسول الله د ناموس توهین کوي. د کوم ځای اغاګان ښیې؟ اغاګان په ټاس پیداوار چې د رسول الله د ناموس توهین کوي. قاری صاحب دغه اغاګانو څه معنا؟ صبر دغه اوس چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله عنها توهین او سپکاوی کوي. دا اغاګان دي. ګوري په خپل خلوی اقرار وکړل چې دا اغاګان دي. الله چې څوک شرمای داسې به شرمای ویل کوي نو چې دا اغاګان دي دا د رسول الله توهین کوي ویل کوي نو ویل قاری صاحب محترم دا وی اغاګان دي چې د رسول الله د ناموس توهین او سپکاوی کوي. کبروا یا اهل السنه كبروا الله اكبر ولله الحمد. وموردل اقرار څه شی وکړل وای دغه کسان چې د رسول الله د ناموس توهین کوي دا وای سیدان دي دا وای آغاګان دي. خلاص اسو خبر قاری صاحب یو ملت وګونیسه جانداری مکوا او ماته د لایف کاته مکوا هر شپه تاسو چې بیا د ماته د لایف کاته کوي کویږي حق مونږ سره ده. خدا سي کارستان غوښتنه لرم چې لطفا ما خبره راکونیسه یو خبره سیده دی بيخي له ما سره پریږدي. علي زید سیب د تا یو خبره سیده خو یو ما ادبي وهم یو خبره کابینه وهم ځا ادبي وهم تا سیده امامي تا بحار الانوار کی راځي چې مهدي سراسي دی بنوي کتاب راوړي او دی به ابو بکر او عمر له قبر را باسي سزا به ورکوي. د کوم کتاب ویل ده او خیراته کوم کتاب دوستانو لایف در سره خوندور کې هر زمریانو دې من تذکر نور سو اخلاصو کې ابابیلو کوشش وکړئ ماشاءالله. مهدی جل الله فرج حاصل قیامت پر ورځ ظهور کوي. صبر جنداری بنا کې اوس بته جنداری نه کوي اوس بته جنداری نه کوي ها وکس دا ایتا مکتبه ده علي زید سي دا بحار الانوار ده علامه مجلسي تدي څوم جلده 250 جلده 314 صفحه ده. دا رواية علل شرائع كم راغلي ده عن عبد الرحيم القصير قال ديواي وقال لي أبو جعفر عليه السلام إمام جعفر عليه السلام ويرتول أما لو قام قائمنا كالسي دي مهدي راسي لقد ردت إليه الحميراء حتى يجلدها وحميراء بلا قبر راوباسي او دوري بوركي سزا بوركي عائشة رضي الله عنها داي وخبر وادي وريدل كديوانا وريدل وادي وريدل كنا علي زید ما يقدر خلاص کا قاری صاحب محترم امام مهدی اجل الله فرج په قیامت ورځ کې ظهور کوي او هغه په دې خاطر ظهور کوي چې چا د یتیم مال خورلې ده چا زنا کړې ده چا د غریبانو باندې ظلم کړی دا هغه انتقام اخلي هغه د امام صلی الله علیه وسلم د اهل بیت السلام انتقام اخلي دا کتاب هغه ژوندۍ دا هغه تر اوسه مړ نه ده ژوندۍ ده مهدی علیه السلام ژوندۍ ده مړ نه ده دا ونی منل چې ژوندۍ ده د تاسو مهدی ژوندۍ ده عائشه رضی الله عنها ولې قبر را باسي څوک وایي دا چې عائشه نو باسي دلته ویل ده چې د عائشه د قبر وباسي هغه ظالمان ته د قبر وباسي لقد ردت اليه الحميراء حميراء دي عائشه رضی الله عنها لقبده حتى يجلدها ترسوس دي سزا ورکړي ها بدروي وای قاری صاحب محترم بل ځای ما وړي سید خزر ته مخه خبرې کوم چې موږ بس دغه سیده چې اوس دا یو خبرې وایم یا ما لایف باندې وي یا د لایف کته کوي دا چې مکه دلته حیدر قرار میدان د میدان تراشي عمر شمت د میدان متختوي دا بې ځای خبرې ولې کوي جواب راکړه دا ګډي وډي وای السلام علیکم قاری صاحب زرا ورسیدم کوړه او سلام د کوم دلته ګډي وډي زنا خو تاسو کوي سارو ما خامي کوي نو تاسو ته سزا به زنا درکې دا څه چا نکاح کړی د تاسو د زناوي کوي د زنا باړین جوړی کړی دي ها شیخ طاهر صاحب دی تختی زه په دې خپې ګم دی ځان رانه خلاصي
علي زید صاحب د دې خبرې جواب راکړه بلې خواته مزه عائشه رضی الله عنها ولی لقبر راباسي او ولی په درو باندې وحید تاسې مهدي څوک ویل د قبر وباسي آیات ثابت کولای شي دا څه شی ده آیا وکشه او انسانه قال لي ابو جعفر عليه السلام امام جعفر عليه السلام ویل اما لو قام قائمنا کله چې مهدي ظهور وکړي لغار راووزي لقد ردت اليه الحميراء دای با عائشه را واپس کی څنګه به را واپس کی لقبر به را وباسي حتى يجلدها ډیر ښه سوال وکړه قاضي محترم خیر اوسې مننه اوس ته په کوم کتاب کې باور او عقیده لري په دې کتابونه یا په قرآن عظیم شان شاباش په قرآن عظیم شان زه خو دې تا کتابونه لسره منم ماشاءالله ته دې امام دغه خبره اوس منې که نه منې کوک قاضي صاحب محترم کتابونه چې اوس ټول کتابونه لاس وهل اوس ټول کتابونه فیک شوي ده کاپي شوي ده هر چا خپل په خپل سر لیکلی ده اورې قرآن عظیم شان خو منې لري چې الله عز وجل فرمایي یعنی د تا کتابونه ټول پیک کتابونه دي که نه پیک کتابونه دي هو تاسو ګوره ټول نړۍ ټول مسلمانان ته پته ده چې کتابونه فیک شوي ده کتابونه په خپل سره بل کسان لاس وهلی ده صبر زموږ دا صحیح البخاري ده پیک نه دی خدای په بله قرآن نه وروسته بهترین کتاب ده دا صحیح مسلم ده الحمدلله بهترین کتاب ده داسې تاسې نه لرئ موږ نور کتابونه لرو سنن ابي داود ده ابن ماجه ده ترمذي ده همداسې سنن مسند احمد ده چې الحمدلله اکثریت پکې صحیح دي بعضې پکې ضعیف او کمزوري روایتونه شته لیکن دوه کتابونه صحیح کتابونه چې بخاري او مسلم ده اوس راځو دې ځای ته دغه د تا کتابونه پیک سوي کتابونه دي ټول مسلمانانو په مخ کې دا اقرار وکړي چې ما کتابونه پیک سوي کتابونه دي اوس راځو دې ځای ته په قرآن عظیم شان دي را سره ایمان ده الحمدلله ایمان ده او تا ولې په دې کتابونه عقیده کوي صبر عائشه رضی الله عنها علي زاید صاحب عمر جان میک مور بندوي دی اوس ماشاءالله ما سره سم په قرآن خبري را سره کوي علي زاید صاحب قرآن کې الله جل وعلا وایي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم أي عائشة رضي الله عنها تام مورده عائشة قاضي صاحب محترم اغاج ده د موږ مسلمانان عائشة رضی الله عنها بیبي فاطمه الزهرا ام البنين بیبي سکینه ماذا بالي خواته ماذا ټول موږ د مور په حیثیت لري موږ احترام لرو ورته یو دقیقه عائشة رضی الله عنها تام مورده څنګه مور لکه څنګه چې ثابت کراته څنګه مور الله وايي قرآن کې وایي دا اوس هغه چې موږ بیبي فاطمه زهرا سلام الله علیها ته وایي د موږ معنوي مور ده اورې معنوي او اسی د موږ خاندان پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول زنانه طبقه چې د موږ د مور په حیث او عائشه رضی الله عنها ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندان ده ټول نظر تخیم عائشه رضی الله عنها دي تام مور ده ما وایلم چې د زنانه طبقه نه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر د موږ مور په حیثیت لري وروره الله اکبر عائشه رضی الله عنها دي تام مور ده قاضي صاحب محترم آیا یو خبره بلتم یقینا چې د منافقین امور نه ده ځکه ویلای نه خبره بیرځای ما وره چې خلک عائشه رضی الله عنها دي تام مور ده پرون ما خبرې دا اوس خبرې کو دا اوس عائشه رضی الله عنها دي تام مور ده ما درته جواب ورکړم ما اول سوال چې ما وکړه ما ته جواب ورکړ چې ټول خاندان پیغمبر موږ مور په حیثیت لري بس جواب مې ورکړه یو دقیقه فاطمه رضی الله عنها دي مور ده د موږ فاطمه رضی الله عنها ټول د موږ مور په حیثیت لري موږ معنوي مور ده خلاص جواب دې ورکړی بیا څه پسې ګرځي ته په څه ګډو وډو سر یې د ما په دې خبره ولې ځان نه پوهې دلته شراب وخورې راسې نشه وکړې راسې څه بلا یې
د ما سوال فاطمه رضی اوس د کتاب در پس را باسم خو کتابونو ته منی نسی تا په کتابونو کې شراب او ته حلال ویلې سوي وای اسې غلط کوي پس فاطمه رضی الله عنها چې وڅوک نه مني وای چې د ما مور نه ده هغه مسلمان ده کنه ده څوک مسلمان ده قاری صاحب څوک چې مسلمان ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم آل زنانه طبقه د مور په حیثیت لري ما ستا جواب درکړی مې ته ولې چې فاطمه رضی الله عنها د مسلمانانو مور ده کنه اوس چې څوک وای د ما مور نه ده هغه مسلمان ده کنه چا وای دا خبره چا وای کله پورته چا وای دی دا که یو څوک وای چې فاطمه رضی الله عنها د ما مور نه ده هغه مسلمان ده کنه ده آیا دا خبر د مونږ کتاب لیکل ده چې عائشه د مونږ مور نه ده چې په د مونږ کتابونه عقیده لري و خیرات لفظي زبان لفظي خبر د غوږ ونیسه عائشه رضی الله فاطمه الزهراء رضی الله عنها وس یو کس راغلل د امازون په ځنګل کې هغه وایي چې فاطمه رضی الله عنها زنه منم د ما مور نه ده آیا دا کس مسلمان ده کنه ده قاری صاحب محترم زمونږ بحث قرآني او ما درته اوس مې ویل چې د کتاب او هغه پرېږده مونږ په قرآن مسلمانان په قرآن اعتبار لرو اوس ستا یو سوال کوم قرآن وایي چې عائشه رضی الله عنها د مؤمنانو مور ده اوس عائشه رضی الله عنها د تا مور ده او کنه ده قاری صاحب ما خو ستا جواب ورکړی ما خو ولې بل خبرې پسې ګرځې ویل ما چې ټولو د مونږ مور په حیثیت لري سمي وانا اوریدل عائشه رضی الله عنها د تا مور ده او کنه د مور حیثیت تا ته لري که نه درته لري ګوره دغه سکه بیا وګونی څخه مو درته جواب ورکړه چې ټول د مونږ به مور حیثیت لري مور حیثیت لري ما جواب ورکړه ول هدي تا مور ده حیثیت درته لري که نه درته لري دا وګوره یارانو بهانه پسې ګرځي ښه د شیو دشمنی پسې ګرځي ښه ولې ډارېږي خو وایي نه دا حیدر کرار میدان یا وایي چې نه ده ډارېږي ولې په خپل مذهب دې شرمېږي په خپل مذهب دې شرمېږي واکشه قاری صاحب دا د بدر میدان د ذوالفقار په لاس مې ده تخته ما ذوالفقار په لاس مې ده تخته ما اورې لا فتاون لا علي ولا سيف ولا ذوالفقار تخته ما خدای وا علي زید خدای ونی وایي څو اوسه ګډي وډي شروع کړه زه وګونسه یو ملت ښه ما درته ویلي د قرآن باسو کو سیده اوس دې څه الله وایي وازواجه امهاتهم قرآن کې الله وایي چې عائشه د مؤمنانو مور ده تا ته زوایم ته مؤمن نه یې که ته مؤمن وایي تا به ویلو چې عائشه د ما مور ده د قرآن بحث در سره کوم د الله بنده ته نه د ما په خبره پوهېږي نه په خپله خبره پوهېږي پوهېږم قاري صاحب پوهېږم خو ما درته جواب ورکړه بس خلاص ته ولې نه دغه کې اوس ته زما سوال غوږ شه لا حول ولا قوة الا بالله قاري صاحب موږ الحمدلله ټول مسلمانان یو صحیح ده کنه علي زید دا بحث به یو لزه ودرو دا بحث علي زید صاحب د زړه سره الله دې هدایت در نصیب کړي لما سره قرآن او دین ته او اهل بیت ته تو یا امین امین وایا امین ټول ته دا منی چې د فاطمه رضی الله عنها په کور حمله سوي ده او دغه پختی ماتي سوي او دغه کور سوځیدلې ده او هغه زخمی سوي ده دا منی الله اکبر دغه کار پوهیږي چا کړی و هرمله یزید شمر لعنت به شمر لعنت به یاران شمر لعنت به حمایتګران شمر هغه وخت کې نو زوی مړی هغه وخت کې فاطمه رضی الله عنها وفات سوي و اې دروغجانه یزید او شمر هغه وخت کې نو هغه وخت کې شپېته کاله تیر سوي و د فاطمه رضی الله عنها دی وفات او خدای دې بي خو باسه او جاهل محرم یو دقیقه ما یوای ما بس یم مسلمانانو ما کوشش دا سرمنه و باسم ما خبر غوږ نیسه ته ولې ما خبر غوږ نه وایي غوږ نیسه کنه جواب در کوم کنه نه صبر هرمله راغی هرمله او شمر راغی په 11 محرم کې بیبي زینب باندې دومره ظلم وکړه بیبي زینب ته په لړګي وهل بلاغتونه وهل علي زید چې موږ ژوندۍ وو د حضرت علي سپېچیان ژوندۍ وو صرف دا کو بیا وای د ما مې کول راځي څنګه مستیغونه وو چریګان وو په ځان کې په محرم ټول په زینب یادونه کې واګس ما زینب علی السلام نه د خو دلی
ما شمر ملعون نه ده ښودلی شمر ملعون خپله شیو دي تا له کتاب یې درته ثابتوم چې هغه شیو د علي رضی الله شیو زه فاطمه رضی الله عنها درښیم فاطمه الزهرا د هغې په کور باندې آیا صحابه و حمله کړي که نه ده کړي ما خو درته جواب ورکړه قاري صاحب صحابه ما درته ویلې چې کفار حمله کړه ګیدونه وسوځول خیمګان وسوځول خدای لعنت وکړي خدای په قهر او عذاب اخته کړي خلک ته چې تر اوسه په شیعاګانو پسې لګیا چیرې وسوځول صاحب محترم ته والله قسم معلومات نشته تا خالی راغلی په دښمنۍ باندې شیعو سني په جنګ وکړي بس ته اوس موږ ته معلومات چیرې وسوځول کوپارو چیرې د فاطمه رضی الله عنها کور او خیمې وسوځولې مهرباني آیا ته د جنگونو خبر نه یې د اسلام جنگونو د حملګانو خبر نه یې فاطمه رضی الله عنها په جنگ کې ګډون کړی ده او دروغجنه فاطمه رضی الله عنها په کوم جنگ کې ګډون کړی دروغ ولي وایي کله فاطمه رضی الله عنها جنگ د حملګانو خبر نه ما خو نه دی ویلي جنگ ته لیکل ویل جنگ ته تللی ما وایم د حملګانو خبر نه د ظلمانو خبر نه ظالمانو د فاطمه رضی الله عنها په کور کومو ظالمانو حمله کړې مهرباني هغه ورځ وایي چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام ذوالفقار و دا ستاسو ذوالفقار شمشیر پته نه ده تر اوسه ذوالفقار څه کوم زه د ذوالفقار منم در سره چې د علي رضی الله عنه ذوالفقار و د نبی علیه السلام ذوالفقار د ما سوال واوره د فاطمه رضی الله عنها په کور باندې کومو صحابه و کومو ظالمانو حمله وکړه ما درته ویلو قاري صاحب ته خبره بزي په صحابه باندې مو واچوه ما خو درته جواب ورکړه چې دوی د کفارو چې راغلي چاپه وهل خیمګان وسوځول ګیدونه وسوځول ټول ظالم چې مسلمان او دروغجنه د فاطمه رضی الله عنها کله خیمې وي دروغ ولي وای دغه خو یو کوټه کور ایمه د چا میراث دی تندور د چا میراث ده وایا ډوډۍ د چا میراث ده نمک د چا میراث ده وایا وای نه جواب راکړه دا په ګډوډ سره نه تخت به مې نمک د چا میراث دی رضی الله تعالی عنہ مولوی صاحب د فاطمه رضی الله تعالی عنہ او علي رضی الله تعالی عنہ خود شجاعت او غرو هغه نو دی غریب ته د کاربلا واقعه او د فاطمه رضی الله عنها د کاربلا واقعه پته نسته دا فکر کیسي فاطمه رضی الله عنها په کربلا کې خیمو کې ولا سی وسوځیدلې دا دومره د الله د دین او د صحابه او د اهل بیت او دښمنان دي چې په دې نه پوهیږي چې فاطمه رضی الله عنها د کربلا له واقعین شپېته کاله مخکې شهیده شوې وفات شوې نه دی ویلي داسې ما نه دی ویلي خبره بل ځای مه وره ما داسې نه دی ویلي ښه هغه بس پرېږده قاري صاحب یو ملت ته مسلمان یې جواب راکړه الحمدلله یو ملت ایوه شکر قاري صاحب محترم چې مسلمان یې ښه اوس چې یو سړی ګوره قاري صاحب محترم چې یو انسان چې په بل انسان باندې قضاوت وکړي دا څه ده کفر د مسلمان ده څه خبره راته راکړه جواب څنګه قضاوت وکړي مثلا زه اوس تورې مته سپینې ته ماته وایې چې ته ولې تورې یو قضاوت کړې یو انتقاد وکړي چې ته الزید صاحب ته ولې تورې سپین نه یې دا آیا ته څنګه شوې ته کفر شي ته مسلم شوې په دې خبره کې قضاوت ما مطلب قضاوت ده بابا عبدالرحمن صاحب شیخ طاهر صاحب یو خبرې ورسره وکړي خو ګوري سي تیزي بل زه قاضي شوم زه نه تور شوم نه سپین شوم نه کافر شوم زه قاضي شوم ما حق بیان کړ نو اوس زه له تور سره څه کار لرم چې ته تورې لاندې تورې پاس تورې وکشه قاري صاحب یعنی چې ما داسې ورته څوک باندې د بل چا باندې کافر فتوا لګي آیا هغه خپل کافر کیږي که نه کیږي داسې ووایه تور سپین کې خو د کفر ټکی نه راځي نه ما کوه دی توس تر ده پوهېږي عبدالکریم صاحب چوپ څه خوله بنده کړه قاري صاحب وګوره خو ما سره خو ما ته پښتو لیک زده دی دې خاطر کې فارسي پوهېږي در سره په فارسي وایي مې سم قناعت در کوم ته خو ما ته راځه په خیر فارسی باندې هم نشته دلته چې فارسی وایي دلته صحیح ده آیا کسی که در جای الله عز و جل قضاوت کنه چی است؟ علی زید صاحب رښتیا وایي دا دی وهلی ده رښتیا وایي قاري صاحب ته زما جواب راکړه څوک چې په الله په ځای قضاوت کوي کفر د مسلم ده راوایه راته د الله په ځای څوک قضاوت جام مولوي صاحب که اجازت مو وي
وای اجازه گزاره ورسره وکړي اجازه کړي علي رضی تعالی عنہ قاضي قضات دا راته ووایه چې علي رضی تعالی عنہ د مدینه قاضي قضات د تمامو خلفای راشدینو قاضي و، نو به کافر دی؟ وګونی سقاری ته ماته پرې دی تاسو چې لګ ما واچوي ته کینه سړیا پښتو دې نه د زستا په خبرو موږ نه پوهیږو، ته په خپل زموږ په خبرو نه نه پوهیږو. د خپل پښتو زده نه ته به مایک مکلاو زما مشکل قاری صاحب سره د ما قاری صاحب مایک مکلاو زه درکې نه در نه وځم. شیخ طاهر صاحب خیر دی خیر دی شیخ طاهر صاحب ښه سړي بچی شه سړیتوب خبرې کوي. مولوي صاحب دوی نه دا تپوس وکړئ چې فاطمه زهرا رضی الله عنها چې علي رضی الله تعالی عنه ورسره موجود وو او دا خلک راننوتل په کور په دې باندې حمله کوله، ایا علي رضی الله تعالی عنه نعوذ بالله من ذلک داسې کم یعنی کمزور و؟ وا جلال الدین جانا وا دې زړه سره په خدای قسم که په سوال پوهیږي. زه اوس په کربلا کې اوس راځي د کربلا میدان ته، په کربلا کې امام حسین علیه السلام چا شهید کو؟ قاری صاحب ته زما جواب راکړه زه ستا جواب راکوم بیا. نه امام حسین علیه السلام چا شهید کو؟ ته خو په تور سپین کې دا تور سپین په دې تور سپین ولا که زه پوهېږم راځه دا تور سپین دغه دا به یوې خواته کو. امام حسین علیه السلام چا شهید کو؟ علي ظاهر صاحب خلاص درته خبر کوم. قاری صاحب دغه بحث پرېږده په الله په ځای قضاوت کوي کفر د مسلم ده. دی الله پر ځای څو قضاوت نسی کولی او دی الله بنده ته ولې کوې الله اکبر ته ولې کوې قضاوت الله اکبر د څه شي قضاوت مې کړی ده ودې اورې ماشاءالله علي ظاهر ویل چې مسلمان نه ده چې وایي د سړي زړه خوشحاله سي ماشاءالله الله اکبر خو دې ښه د زده کړل ماشاءالله تبارک الله ماشاءالله مننه علي ظاهري صاحب الله اکبر نه دی یو جهان مننه الحمدلله په سینه کې به دې اوس ایمان څوکه اضافه کیږي. الله عز وجل فرمای الله عز وجل فرمای چې د ټول نړۍ صاحب زېما چې چا زما په ځای قضاوت وکړي چا زما په ځای په خپل سر قضاوت وکړي او هغه تر قهر عذاب قهر جهنم اخته کوم. اوس تر ازي هر ورځ شیا کافر ده شیا کافر ده. اوس وګور الله پاک چیرې داسې ویلي دي ولی په قرآن نه دی ویل چې چا په الله په ځای قضاوت کې په غضب په قهر جهنم اخته کوي. په کوم ځای کې په کوم ځای مهرباني وکړه الله اکبر الله اکبر دا په قرآن به اعتبار نه لري. الله اکبر یعنی ته باور نه لري یعنی ته باور نه لري چې یار سړی راشي په الله په ځای قضاوت کې بس دا ګناه نه لري. ته دروغ وایې زه په تا باور نه لرم. په قرآن کې چیرې الله پاک الله اکبر الله اکبر سوای که خدای کې ویل سي نبی اخلاصيږي د اسلام حق دین ته. دا آیات پښته ده خو دا امام غار سره پروت دی قرآن کې دا آیات شته. الله اکبر دا تر اوسه نه پوهېږي غار تر اوسه نه پوهېږي چې خدای وایي قضاوت مولوي صاحب محترم دوی ته قربان دي سم وجلال الدین جانا پښتنه جنې وکړي چیرې الله په کومه سفاره کې په کوم صورت کې زدي مسلمانانو تیم پسې وخی مهرباني وکړه. دا وګوره مؤمنان وګوري د په قرآن باور نه لري وایي رب دې غر کا چرس دی والی دی چې شه دی والی علي ظاهر صاحب دومره ډیر دی وخندول الله دې تاسو هدایت قرآن نصیب کړي ډیر دی وخندول مننه ښه دا کنه یو سړی چې خبره وکړي د ځوانانو سترګې کله وکړي تاسو په ریشخندي باندې ځئ ښه په ریشخندي چینل وګورئ نه هغه بل نه ده هغه بل چې راغلی سترګو دومره کلاو سولې په خدای وایه مهرباني وکړه چې نور هم کلاو سي هغه بل نه ده اوس نوی چې راغی هغه ورځ ما ته وایي چې د دمبوره نسل خپله پیشیباز د ټولو ویډیوګانو پیشیګانو سره ده هغه مې درته جک راځه سوال میکنه سوال درست جواب ندی چرا معما گفته رایی هستی بزایز ما بر جواب دادم میگه گوش که بیادر ما گفتم که کس در جای خداوند قضاوت میکنه که کفر است مسلمان است میگه خداوند در قرآن نشته است در کدام آیه قرآن نشته است دری بهت میگم کدام آیه قرآن نشته است به ما نشان بده
و بیادر امیالی تو بجای خداوند قضاوت کنی تو مسلمان هستی کافر هستی همین معلومات نداری شما استغفر عبدالرشید جان ورته ووایه چې تا وویل چې په قرآن کې الله ویلي دي په کوم ځای کې اوس ویلي دي چې ته د الله په قرآن دروغ وایې قرآن کوم سفاره کوم صورت ده علي زاهد صاحب چاپي به نه کوې دا کمپیوټر د دې الله په فضل و کرم